أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. تاسو ته خو هغه مشهوره قصه در معلومه ده، کوم وخت چې د هاجر علیه السلام سره هغه د دې موجودې اوبه کومې چې ابراهیم علیه السلام ورپرې ایښې وې خلاصې سوې، نو دا د اوبو د پیدا کولو دپاره ولاړه سوه چې یا به دلته اوبه پیدا کم او یا به یو څوک ووینم، او خپل زوی یې د دغه اوسني زمزم د څا د منطقې سره پرېښاوه چې البته هغه وخت نه څا و نه اوبه، خو دا د صفا و غونډۍ ته وختل او بیا د مروه غونډۍ ته ولاړه. دغه د اوبو په طلب کې یې اووه واره د صفا او مروه په مابین کې تګ او راتګ وکړي. ورونو، دغه د دې تګ او راتګ زموږ په دین کې د حج کوونکو او عمره کوونکو دپاره دینی شعار وګرځېدی، او دا د دغه مومنې ښځې یاد دی. اسلام و مومنې ښځې ته دغه اندازه شرف ورکړی دی چې د قیامت تر ورځې به نه هېرېږي. بیبي هاجر علیه السلام په دغه تګ او راتګ مشغوله وه چې هلته جبریل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د پښو سره د الله عز وجل په امر دغه مځکه چې اوس هلته د زمزم څا دی په خپل وزر ووهل. مځکه وچاوده او اوبه ځینې راووتې. دا هغه د زمزم د ښکاره کېدو شروع او ابتدا ده، او دلته په دغه غرو کې د اول وار دپاره اوبه پیدا سوې. خو دا واقعه هغه وخت پیښه سوه چې په دغه وخت کې هلته په یمن کې د اوبو یو ډېر لوی بند چې سد معارب ورته ویل کېده نړېدلی و. او تاسو ته معلومه ده چې انسانان همیشه په هغه ځایو کې اوسیږي کوم چې هلته اوبه وي، او دغه سد معارب یا د اوبو بند په یمن کې ډېر لوی او عظیم بند و، او د دغه بند پر شاوخوا ډېر انسانان اوسېدل، او دغه انسانان هم ټول عرب و، ځکه د عربو اصلي وطن او ځای یوازې او یوازې یمن دی. بې له هغه کوچي عربو څخه چې یوې خوا او بلې خوا ته بتله، نور ټول عرب یوازې په یمن کې وه، بل ځای نه اوسېده. نو ځکه د اصلي عربو اصلي وطن یوازې یمن دی، او بیا د هغه ځای څخه د دغه بند د نړېدو په سبب چې اوبه نیستې سوې د عربو یوې خوا او بلې خوا ته کوچ کړی دی. کوم وخت چې سد معارب ونړېدی، عرب د رزق د طلب دپاره وپاشل سوه، او هرې قبیلې د ځان د اوسېدلو دپاره یو منطقه اختیار کړه. د مثال پر ډول د ثقیف قبیله و طایف ته ولاړه، او طایف یې د ځان وطن وګرځاوه. غساسینه د شام و شاوخوا ته ولاړه، او د مناظره قبیله د عراق و شاوخوا ته ورسېده. دغه رنګه ټول عرب د لوږې او د رزق د طلب په سبب د خپل اصلي وطن څخه چې یمن دی یوې خوا او بلې خوا ته وویشل سوه. اوس چې جبریل علیه السلام مځکه په وزر ووهل او د زمزم اوبه پیدا سوې، بیبي هاجر علیه السلام دالته اوسیږي. عادت داسې دی چیرې چې اوبه وي هلته مرغان هم وي. د دغه اوبو په سبب مرغان پیدا کیږي او سره راټولیږي. نو د زمزم د اوبو په سبب په دغه منطقه کې مرغان هم په هوا ګرځېدل. په دغه وخت کې د عربو یوه قبیله چې د جرهم قبیله نومېده د یمن څخه کوچ کړی دی او رهي دی چې چیرې به اوبه پیدا کړي
او هلته واوسیږي. دغه قبیله نږدې و دغه شیلې ته چې مکه نومېده تېرېده. ویلې ده چې په هوا مرغان ګرځي. ویل دا مرغان دلته د کومې خوا راغلي دي؟ دلته خو هیڅ وخت اوبه نه وې. نو یې نفر ولېږل چې ولاړ سئ شاوخوا وګورئ، شاید دلته اوبه پیدا سوي وي. نفر چې ولاړه اوبه یې ولیدې او د قبیلې و مشرانو ته خبر راوړي چې هو دلته اوبه سته. د قبیلې مشران اوبو ته ورغله او هلته د اوبو سره هاجر او اسماعیل علیهم السلام ولیدل چې فقط یوه ښځه او یو کوچنی هلک دی، نور هیڅوک نسته. څرنګه چې دا خلق د همت او مړانې خاوندان و، نو یې د زمزم اوبه د هغې څخه په زور قبضه نه کړې، بلکې اجازه یې ځینې وغوښتل چې موږ به دلته واوسېږو. اوبه خو ستا دي او موږ به تا ته د دغه اوبو په مقابل کې اجوره درکوو. د دې هم خوښه سوه او دوی ته یې د اوسېدلو اجازه ورکړه. د الله عز وجل قدرت ته وګوره. اوبه یې ورته پیدا کړې او د نور رزق سبب هم پیدا سو، ځکه نور د معیشت شیان یې هغو پر ذمه واخیسته. اوس نو دغه د عربو قبیله چې جرهم نومېده په مکه مکرمه کې سکونت شروع کړي او دا ځای د ځان دپاره وطن وګرځاوه او د زمزم د اوبو دپاره یې یو حوض جوړ کړي. تر دغه وخته خو لا کعبه شریفه نه ده جوړه سوې او اسماعیل علیه السلام چې عرب نه دی او عربي ژبه هم نه ده زده، ځکه ابراهیم علیه السلام دوی د فلسطین څخه دلته مکې مکرمې ته راوستلي وه. نو عربي ژبه دغه د جرهم د قبیلې څخه زده کړه. او کم وخت چې اسماعیل علیه السلام لوی سو، ښځه هم د دغه قبیلې څخه وغوښته. نو ځکه د اسماعیل علیه السلام اولادې ته عرب مستعرب ویل کیږي چې اصلا عرب نه وه او بیا عرب سوه. همدارنګه زموږ پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه دی. او بیا نو ابراهیم علیه السلام کله ناکله څه موده ترمنځ دلته راتلی، د خپل زوی او خپل ښځې بیبي هاجر علیه السلام خبر یې اخیستی او بیرته به ولاړی، تر څو چې اسماعیل علیه السلام 14 کلو ته ورسېدی. نو د الله عز وجل د طرفه و ابراهیم علیه السلام ته د کعبې شریفې د جوړولو امر وسو چې ته او ستا زوی اسماعیل علیه السلام کعبه شریفه جوړه کړي او دوی هم کعبه شریفه جوړه کړه. خو کم وخت چې الله عز وجل و ابراهیم علیه السلام ته د کعبې شریفې د جوړولو امر کاوه، ورته وویل سوه چې د آدم علیه السلام پر بنا یې جوړه کړه. الله عز وجل د سورت آل عمران په 96 نمبر آیات کې فرمایي: ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، یعنی خامخا هغه اول کور د الله جل جلاله چې د خلقو د پاره ایښول سوی دی هغه کور دی چې په بکه کې واقع دی. ورونو اصلا کعبه شریفه د آدم یا شیس ابن آدم علیه السلام په زمانه کې جوړه سوې ده او بیا د نوح علیه السلام په طوفان کې ونړېده. څرنګه چې کعبه شریفه د الله جل جلاله اولنی کور دی، نو خود د خلقو د عبادت دپاره د الله عز وجل اول کور بلل کیږي. او کم وخت چې ابراهیم علیه السلام د کعبې شریف اساس یا تاداو کندی، واقعا یې په مځکه کې هغه د آدم علیه السلام اساس پیدا کړي او پر هغه اساس یې جوړه کړه. دا د کعبې شریفې د جوړولو ابتدا او شروع سوه. خو د جوړولو په وخت کې چې ابراهیم علیه السلام دغه یو دیوال و آخر ته ورساوه او اوس دغه بل دیوال جوړوي، دلته خو کونج پیدا کیږي چې دغه کونج څخه د بنا او جوړولو اصل او اساس نقشه او رجه اخیستل کیږي او نور بنا دغه کونج څخه سمه او صحیح جوړېدلی سي. نو ابراهیم علیه السلام غوښته چې په دغه کونج کې یوه لو قوي او مناسبه ډبره کښېږدي. نو یې اسماعیل علیه السلام ولېږي چې ولاړ شه شاوخوا وګوره چې د دغه کونج دپاره یوه مناسبه ډبره پیدا کړې. اسماعیل علیه السلام لاړی او وګرځېدی،
څو د دغه ځای دپاره یې وړ او مناسبه ډبره نه کړه پیدا. بیرته راغلی، ویلې ده چې د پلار سره یوه ډېره مناسبه او هغه قسم ډبره چې دوی غوښته پرته ده. اسماعیل علیه السلام ویل دا ډبره دې د کومه کړه؟ ابراهیم علیه السلام ویل دا د الله عز وجل د طرفه راغله. ورونو، دغه ډبره هغه حجر اسود دی چې د جنت څخه راغلی دی او د جنت ډبره ده چې د کعبې شریفې په بنا کې کار سوې ده. کعبه شریفه د دغه ډبرې څخه په صحیح بنا سره جوړه سوه او ابراهیم علیه السلام چې به یو څه دیوال جوړ کړي نو به شاته ولاړ او د یو څه لرې فاصلې څخه به ورته کتل چې آیا دیوال سم دی، کوږ خو نه دی، او دلته به ښه وخت ولاړ و، فکر به واهه. نو ځکه دغه ځای ته مقام ابراهیم ویل کیږي. الله عز وجل د سورة البقره په 125 نمبر آیات کې فرمایي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى، یعنی ای مؤمنانو د ابراهیم علیه السلام د درېدلو ځای د لمانځه، طواف او دعا ځای وګرځوئ چې دا ځای د کعبې شریفې د صحیح جوړولو دپاره د ابراهیم علیه السلام د فکر ځای دی. نو ځکه دغه مقام د کعبې شریفې څخه یو څه لرې واقع دی، ځکه د لرې څخه د دیوال برابري او کوږوالی معلومیږي. همدارنګه مقام ابراهیم و هغه ډبرې ته ویل کیږي چې د کعبې شریفې د جوړولو په وخت کې ابراهیم علیه السلام پر درېدی او په دغه ډبره کې د ابراهیم علیه السلام د پښو نقشې او علامې هم سته او دغه ډبره هم د جنت څخه راوړل سوې ده. اوس چې کعبه شریفه جوړه سوه د ډبرو یوه خونه ده، نو خلق د عبادت دپاره ولي او څنګه ورته راسي؟ دلته بیا و ابراهیم علیه السلام ته الهي امر وسو چې خلق و بیت الله الحرام ته په حج کولو خبر که. الله عز وجل د سورة الحج په 20 نمبر آیات کې فرمایي وَأَذِنْ فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا، یعنی په خلقو کې د حج د ادا کولو د پاره غږ وکړه چې تا ته به د هر ځای څخه حاجان راسي. ابراهیم علیه السلام وویل الهي زه څنګه کولی سم چې ټول خلق خبر کم؟ زما آواز به و ټولو خلقو ته څنګه ورسیږي؟ د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سوه یا ابراهیم پر تا ناره ده او پر ما یې و خلقو ته رسول دي، ته فقط غږ وکړه. دا چې و خلقو ته څنګه رسیږي دا زما کار دی، ته فقط په آواز کولو سره مامور یې. نو ابراهیم علیه السلام د عرفات وغره ته ولاړی او لوړ وغره ته وختی. په حج کولو سره یې نارې کړه چې ای خلقو د بیت الله شریف حج پر تاسې فرض دی. نو د دې سببه عرفات د حج په شعائرو کې راغلی دی او د حج مهم رکن دی، ځکه عرفات د خلقو د حج کولو د پاره د اعلان او خبرتیا ځای دی. اوس نو د الله جل جلاله د امر سره مطابق ابراهیم علیه السلام په حج کولو سره اعلان وکړي او الله عز وجل دا د آواز تر مشرق او مغرب ورساوه. دا د الله عز وجل د طرفه څخه معجزه وه چې ټولو خلقو د آواز واورېدی. همدارنګه الله جل جلاله د ټولو انسانانو په زړو کې د کعبې شریفې حب او محبت، تعظیم او تکریم ورواچاوه. ورونو، د الله عز وجل کارونه داسې وي او داسې دي چې زموږ تر عقل لوړ وي. او بیا نو خلق د حج کولو د پاره د دنیا د اطرافو څخه خاصتا د جزیرة العرب څخه په ډلو ډلو همیشه ورته راتله حج او د الله عز وجل عبادت به کاوه. هر کال حج کېدی، د کعبې شریفې تعظیم او احترام کېدی. دا د الله جل جلاله قدرت او معجزه ده، کنه د هیڅ انسان په واسه نه ده پوره چې د ډبرو و خونې ته دې دونه عزت او اعتبار ورکړي. اوس نو کعبه شریفه معززه سوه او د ابراهیم علیه السلام دین نشر سو، توحید او د یوه الله عز وجل عبادت په خلقو کې شروع سو. ټول عرب د ابراهیم علیه السلام پر دین وه
او د ټولو عقیده د وحدانیت وه. یوازې او یوازې د الله جل جلاله عبادت کېدی. هیڅ کافر او مشرک نه موجود. خو عمر دی تیریږي، څه وخت او زمانه پر دغه حال تیره سوه، تر څو چې د خزاعه په قبیله کې د عمرو ابن لحی په نامه سره یو نفر پیدا سو. ورونو، خزاعه د عربو یوه بله قبیله ده، او دغه عمرو د دغه قبیلې رئیس او سردار و. دغه عمرو ابن لحی د جرهم د قبیلې سره چې پر مکه مکرمه امیران و جنګونه شروع کړل. غواړي چې د کعبې شریفې تولا او د مکې مکرمې امریت ځینې واخلي. او د دغه دوو قبیلو په مابین کې ډېر لوی جنګ پیښ سو. خو په آخر کې د جرهم قبیلې ماته وخوړه او د مکې مکرمې تولا او امریت د خزاعه د قبیلې لاسته ورغله. د دغه جنګو او ماتې په نتیجه کې د جرهم د قبیلې ډېر نفر د مکې مکرمې څخه ووتل او ځینې یې دالته پاته سو. په مکه مکرمه کې استوګنه کول، مګر کارونه او امریت ټول د خزاعه د قبیلې په لاس کې وه. خو کوم وخت چې د جنگ په جریان کې د جرهم قبیله په خپله ماته پوسوه، نو یې غوښته چې د خزاعه قبیلې ته په مکه مکرمه کې مشکلات او تکالیف جوړ کړي او د دوی ژوند ورسخت کړي، او دا تکلیف د اوبو په سبب ورته پیدا کړي. ورونو، هو د مکې مکرمې د ښار عزت او عظمت، لویي او حرمت په کعبه شریفه سره دی، خو د خلقو ژوند یې د زمزم په اوبو سره و. که اوبه مې وي بیا هلته ژوند تریخ دی. نو د جرهم قبیلې د دغه مقصد دپاره د جنگ په وخت کې د زمزم څا پټ کړي او هغه په کعبه شریفه کې پرتې خزانې یې سره د هغه دوو دانو اوسیو چې د سرو زرو څخه جوړې سوي وې او په کعبه شریفه کې پرتې وې، ټول و دغه وڅا ته ور واچول او د څا یې هیڅ نقشه او علامه نه پرېښول. کم وخت چې د خزاعه قبیلې د مکې مکرمې تصرف او امریت په لاس کې واخیستی، د زمزم د اوبو یې هیڅ اثر نه کوي پیدا، نو مجبوره سوه اوبه به د مکې مکرمې د باندې څخه راوړلې. د خزاعه قبیلې د مکې مکرمې امریت لاسته راوړی، خو زمزم نسو ورپاته، ځکه هغه پټ او شخ کړه سو. تر هغه وخته ورک او پټ و چې دوهم وار بیا زموږ د پاک پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم نیکه عبدالمطلب وکیندی. ورونو، دا د زمزم د څا د پټېدو قصه وه چې پر مکه مکرمه د خزاعه د قبیلې د تسلط په سبب د جرهم د طرفه پټ سو، او پر مکه مکرمه د خزاعه د قبیلې تسلط تر 300 یا په بل روایت تر 500 کلو پورې دوام کړی دی. خو په شروع کې د خزاعه د قبیلې مشر او رئیس چې عمرو ابن لحی نومېدی د مکې مکرمې حاکم مطلق وګرځېدی او د ده د امر څخه هیچا سرکشي او نافرمانی نه کول. دغه عمرو ډېر مالدار او سخي سړی و. د حاجانو خواړه یوازې د خپله ماله ورکول او د حاجانو دپاره اوبه هم یوازې د په خپل مصرف برابرول. او دا هم تاسې ته معلومه ده چې د زمزم د پټېدو په سبب اوبه د مکې مکرمې د باندې او د لیرو ځایو څخه راوړل کېدې. خو دا کارونه د پر خپله غاړه اخیستې وه او دغه عمرو ابن لحی دونه معتبره و چې هر امر یې د خزاعه پر قبیلې او د مکې مکرمې پر اوسېدونکو او د مکې مکرمې حاجانو داسې قبلاوه لکه دینی او شرعي اوامر. هیچا د امر نافرمانی نه کول. یو وخت د وختو دغه عمرو ابن لحی و شام ته په سفر لاړ او هلته د شام په حدودو کې یوه قبیله وه چې د عمالیق قبیله نومېده، او دا قبیله بت پرسته وه، د بوتانو عبادت یې کاوه. خو تر دغه وخته عربو نه بوتان پیژندل او نه د بوتانو عبادت کاوه، بلکې ټول موحدین او د حضرت ابراهیم علیه السلام پر دین وه. نو دغه عمرو ابن لحی د عمالیق د قبیلې څخه پوښتنه وکړه
چې دا څه شي دي؟ هغو ورته وویل چې دا الهه او خدایان دي. کم وخت چې پر موږ لوږه او کاختي راسي ډوډۍ راکوي، او کم وخت چې یو قوم پر موږ حمله وکړي او جنگ را سره کوي دوی زموږ کومک کوي، بارانونه را باندې اوروي او بالاخره الله ته مو نږدې کوي. عمرو ابن لحی ډېر په تعجب کې سو او دا خبرې یې پر دماغ برابرې ولګېدې. نو ویل ما ته هم یو بت راکړي، ښایي چې زموږ کومک هم وکړي، ځکه موږ په مکه مکرمه کې اوبو ته ډېر ضرورت لرو. دوی ویل ښه دی. نو یوه ده ته یو بت ورکوي چې هبل نومېدی. دا هغه اول بت دی چې و جزیرة العرب ته داخل سو. عمرو ابن لحی دغه بت و مکې مکرمې ته راوړي او په کعبه شریفه کې یې کښېښاوه. خلق یې د دغه بت په عبادت امر کړ. خلقو یې هم دا امر ومانه. اوس نو عمرو ابن لحی نوي اوامر صادروي چې هغه اوامر یې د توحید او د ابراهیم علیه السلام د دین څخه مخالف و. او بیا یې نور بوتان چې الهه او خدایان یې بلل و جزیرة العرب ته راوړه. او هر قبیله یې امر کړه چې د ځان دپاره به یو بت اختیاروي او په کعبه شریفه کې به د هغه بت عبادت کوي. بیا یې بل امر صادر کړي، ویل تاسې خو په خپلو کورو او کلو کې هم عبادت کوئ، خو دا نه ده جایزه چې د بل شي عبادت وکړي بېله د مکې مکرمې د بوتانو څخه د یوه بت. نو پر هر چا دا لازمه ده چې د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخلي او هلته په خپل کور او کلي کې د هغې ډبرې عبادت وکړي. عربو هم دا امر ومانه او هر یوه د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخیسته او هلته په خپل کور کې به و هغې ډبرې ته عبادت کاوه، حتی د هغې ډبرې عبادت به کاوه، چې دا نو په عربو کې د توحید پر ځای د بوتانو د عبادت شروع او ابتدا وه. د عمرو ابن لحی په امر سره بت پرستی شروع سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه عمرو ابن لحی په باره کې فرمایي: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. يعني عمرو بن عامر ابن لحي الخزاعي مې ولیدی چې خپلې کلمې په اور کې کشوي. دا ولې؟ ځکه دی هغه څوک دی چې د عربو دین ته یې تغییر ورکړي. تر دغه دمخه ټول عرب پر توحید او لطفا فتا واړوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې عمرو ابن عامر ابن لحی الخزاعي مې ولیدی چې خپلې کلمې په اور کې کشوي. دا ولې؟ ځکه دی هغه څوک دی چې د عربو دین ته تغییر ورکوي. تر دغه دمخه ټول عرب پر توحید او د ابراهیم علیه السلام پر دین و. اول سړی چې د دوی دین یې په شرک او بدپرستی ورواړاوه دغه عمرو ابن لحی خبیث و، او بیا یې د حج او عمره و تلبیه ته تغییر ورکړي. د مخه عربو تلبیه داسې ویل: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. چې دا د اسلام او تلحید او توحید تلبیه ده. خو عمرو ابن لحی خبیث په آخر کې دغه د شرک جمله پر زیاته کړه چې لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک. دا د شرک جمله ده.
خو دغه د شرک جمله د توحید پر تلبیه زیاته کړه او بیا یې د حیواناتو په باره کې پر عربو نور نوي امرونه جاری کړه. هغه دا چې ځینو حیواناتو ته باید د احترام په سترګه وکتل سي او مقدس وبلل سي، د هغو څخه باید کار وانه خستل سي، او د ځینو غوښې هم باید ونه خوړل سي، او د ځینو غوښې نر انسان خوړلای سي خو ښځو ته حرام دي، او د ځینو غوښې یا شیدې بېله میلمه بل چاته حرام دي. چې د هغو د جملې څخه یوه ته بحره ویل کېده، یعنی دا حیوان ته، یو بل حیوان ته بیا حامی ویل کېده، بل ته سائبه ویل کېده، او بل ته وسیله ویل کېده، او داسې نور نمونه یې پر کښېښول. مثلا سائبه هغه اوښه وه چې 10 لوڼې یا جونګیانې یې پرله پسې زیږولي وای او په مابین کې یې نر جونګی نه وای. نو پر دغه اوښه نه څوک سپرېده نه بار پر وړي، نه د هغه وړیش کول کېده، او نه دغه اوښه شیدې چا څښلې بېله میلمه څخه. او که به تر 10مې جونګۍ وروسته بله 11مه جونګۍ وزېږول، و هغې ته بیا بحیره ویل کېده. د هغې غوږ به ورچاکی او د خپلې مور سره به ایله کړه. پر هغې هم نه څوک سپرېده، نه د وړیو څخه کار اخیستی، او نه چا شیدې څښلې بېله میلمه څخه. دا هم داسې وه لکه د دې مور چې ودې ته بحیره ویل کېده، او د سائبې لور وه، او وسیله هغه میږ وه چې 5 واره به پرله پسې غبرګه لنګه سوه، او د هر وار 2 بچان به ښځې وری وې، په 15 سره واره کې به نر وری نه و زېږولی. نو دوی به ویل چې دا ورسېده. نو که به دغه وسیلې تر دغه وروسته بل بچی وزېږاوه، د هغه د غوښو خوړل د مشرکانو و نورو ته روا و، خو ښځو ته نه و روا. او که به بیا مردار سو، یعنی په خپله به مړ سو، نو ښځو ته هم خوړل روا و. او حامی هغه ځوان نر اوښ و چې د ختلو په واسطه به پرله پسې 10 ښځې جونګیانې وزېږېدلې. نو د شا د بار او سپرېدو څخه وساتل سوه، چې د حامی هم دغه ترجمه ده. او نه د وړیو څخه کار اخیستل کېدی، فقط په اوښانو کې به د ختلو دپاره ایله و. نو الله عز وجل د مشرکانو دغه کار په باره کې د سورة المائده په 103 نمبر آیات کې فرمایي: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يعني الله عز وجل یو د بحیره، د سائبه، د وسیله او د حام څخه ندی روا کړي، مگر هغه کسان چې کافران سوي دي پر الله جل جلاله افترا کوي، د ځانه باطل خبرې پورې تړي، او ډیر د دوی په حق او باطل نه پوهیږي. نو عمرو بن لحی داسې نور ډیر شیان و دوی ته د دین او شریعت پر قسم کښېښول او په دوی کې رواج کړه. حتی نور بوتان هم و کعبې شریفې ته د الهو په نامه سره راوړه، او نور لوی لوی بوتان چې کعبې شریفې ته راوړه سوه په دغه نومو سره یادېدل. اول ود چې د بني کلب د قبیلې د پاره و او هغو یې عبادت کاوه. دوهم سواع چې د هزیل د قبیلې د پاره و او هغو یې عبادت کاوه. دریم یغوث چې د طی د قبیلې او اهل جرش د پاره و او هغو یې عبادت کاوه. څلورم یعوق چې د همدان د قبیلې د پاره و او هغو یې عبادت کاوه. پنځم نصر چې د یمن د پاره و او هغو یې عبادت کاوه. الله عز وجل د سورة نوح په 23 نمبر آیات کې فرمایي: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اصلا دا د نوح علیه السلام د قوم د بوتانو نمونه دي، او هر بت یې د یو خاص مقصد د پاره خاص کړی وو. خو دغه بوتان بیا په عربو کې رواج او جوړ سو، او په هندوستان کې هم د غرنګ بوتان د بشنو، برهما، اندر،
شپو، هنومان او په نورو نومو سره مشهوره دي او د دغو بوتانو په یوه قبیله پورې خاصوالی د عمرو ابن لحی په امر سره وسوه. مګر هوبل هغه بت چې اول راوړه سوی وو هغه د قریشو د پاره وو او هغه عجیب ترین دغه الها یا خدایانو د دوی په قول اساف او نائله دي چې دغه دوه بوتانو قصه په خوا پیښه سوی وه. هغه دا چې اساف د یو سړي نوم او نائله د یوې پیغلې نوم چې دواړه د یمن وه. دوی دواړو یو د بل سره مینه او محبت درلوده. اساف د نائله و پلار ته مرکه وکړه خو د نائله پلار نکړه قبوله. نو دوی دواړو د ملاقات وعده د راتلونکي حج په موسم کې سره وکړه چې حج ته بزو او هلته به سره وینو. د وعده سره سم دوی د حج په موسم کې سره یو ځای سوه او په یو فارغه وخت کې د کعبه شریفې په شاوخوا کې زنا وکړه. اولا خو زنا د لوی ګناهو څخه ده، بیا نو کعبه شریفې ته نږدې نو الله عزوجل دوی دواړه په خپل قدرت ډبرې وګرځول. نو د ډبرو انسانان پاتې سوه چې ودې ته هم بت ویل کیږي. د هغه وخت د مکې مکرمې حاکمانو دغه دوه بوتان د خلقو د عبرت دپاره پر صفا او مروه کښېښول. اساف یې پر صفا او نائله یې پر مروه کښېښول او قصه یې هر چاته معلومه وه. عبرت به په اخیستی چې دغه دوه نفرو و کعبه شریفې ته نږدې فحشا کړې ده او ډبره سوه. خو پر دې قصه ډېر وخت تیر سوی و. هر څوک دغه دوه ډبرو یا بوتانو په تاریخ نه و خبر. خو د عمرو ابن لحی په امر دغه دوه بوتان اساف او نائله د صفا او مروه څخه و کعبه شریفې ته نږدې یوړه سوه او خلق د هغو په عبادت امر کړه سوه چې دا دوه هم د عمرو ابن لحی په امر د خدایانو و جملې ته ورداخل سوه. العیاذ بالله. ورونو دا د عربو پخوانی ژوند و او دا دغه مشرکانو خدایان و. د عربو تر جاهلیت پورې یوه قصه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به د خپل خلافت په وختو کې په مجلس کې ناست او ځینې وخت به بې له سببه وخندل. خو یو وخت یو چا پوښتنه ځینې وکړه ویل یا امیر المؤمنین وینو دي چې ځینې وخت بې سببه خاندې دا ولې؟ سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل د جاهلیت په وختو کې عادت داو کوم وخت چې به څوک د مکې مکرمې څخه د باندې وتی نو به د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخیسته او په سفر کې به د هغې عبادت کاوه. خو زه یو وخت په سفر ولاړم او ډبره مې هیره سوه نه مې را سره واخیسته. کله چې د عبادت کولو وخت راغلی زما سره خو د مکې مکرمې ډبره نه وه. اوس نو څنګه عبادت وکم؟ ومې کتل د مکې مکرمې خرما را سره وه. نو مې دغه خرما څخه یو بت جوړ کړي او دغه د خرما د بت عبادت مې کاوه. کم وخت چې هغه نور خرما را سره خلاص سوه او د خوړلو د پاره شی نسو راته پاته وږی سوم. نو مې دغه خپل معبود او د خرما څخه جوړ سوی اله وخوړی او پر دغه خپل پخوانی جاهلیت او ناپوهی خندا راسي چې دا څنګه الها او دا څنګه دین وو. ورونو دغه د جاهلیت د ژوند یو څه حالات د دې لپاره بیان سوه چې په دې پوه سو چې اسلام په ټول عالم او جزیره العرب کې څونه تغیر راوستی. اوس به دا بیان درته وسی چې یهودیت او نصرانیت څنګه و جزیره العرب ته داخل سوه. دا خو د بوتانو راتګو. اصلا جزیره العرب ټوله د ابراهیم علیه السلام پر دین او پر وحدانیت و. بوتان خو په دغه شکل سره د عمرو ابن لحی په واسطه ورته راغله. نو دلته بیا یهودیت او نصرانیت څنګه راغلی او بیا د فرس یا فارسانو حکومت څنګه دلته راغلی؟ ورونو تاسو ته معلومه ده کوم وخت چې د سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بعثت وسو هغه وخت فارسیانو پر یمن حکومت کاوه او د نجران خلق نصاراوه
د یمن ځینې حصې یهودیان او ځینې حصې یې نصارا وه. دغه ادیان دلته څنګه داخل سوه؟ په عربو کې خو دا شیان نه وه. په پخوا کې ټول عرب موحدین او د ابراهیم علیه السلام پر دین وه. اوس به د دغو ادیانو د راتګ بیان درته وسي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.